افغانستان کې طالبانو خطرناک مولا هغه څوک دی چې یو نحوي زنجیري ترکیب جوړ کړي او کنه منطق تختو وایي تقریبا دا ډېر خطرناکه مولا ده. نو که ډرون دې جوړه کړې او څوک دې نه ملي. فإن أعظم العلوم مقدارا، أعظم د علوم څوک، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التوحید. طالبان ورونو دا علم ته چې شرافت حاصله کیږي په چا حاصله کیږي؟ یا په شرافت ته موضوع، په شرافت ته غرض، په شرافت ته حاجت، دې باندې څوک حاصله کیږي؟ علم موضوع یې وګوره، موضوع یې څوک په دې باندې شریف موضوع نه. اوس ګورې طالبانو موضوع د علم د صیاغت زرګري، موضوع د علم د کنافس جارو کول، جارو چې څنګه به کوې ته هغې موضوع چی ده؟ ګن جمع کول. ګن خو پېژنې ده، بل ته که بې نه وایم که نه هغه یې نه چې هغوی دې داسې په پښتو هغه یې موضوع ده که نه ګن ده ټول ده ته دا د علم کناست موضوع ده. د علم د صیاغت طلا داسې که طلا داسې که هغې کې هغه داسې که هغه داسې توجه بېرته داسې توجه بیا هلته که بېرته هلته که د طالبانو شرافت د علم د چا د وجې نه راځي؟ موضوع یو علم د صیاغت بهتر ده که علم د کناست. شرف د علم شرف د موضوع باندې او بل دا د طالبانو شرف د علم چې راځي دا په شرف د غایې باندې راځي. شرف د علم شرف د غایې راځي. موږ چې تفسیر د قرآن زده کړو طالبانو غایې څوک ده او عمل پرې وکړو سعادت پرې دا غایې. او بل طالبانو شرف د علم په ډېر احتیاج راځي. په چا راځي؟ یو علم ته چې شرافت حاصله کېږي په چا راځي؟ په احتیاج راځي. احتیاج ته اوس زه تا نه پوښتنه کوم. پرون مې طالبانو څو مسلې سبا درته هدایه کې یو بله مسله هم کوم. نن عصر کې طالبانو ورونو چې موږ او تاسې په مباحو مسلو باندې لګیا یو، مثلا ته چې جامې کې دا کومې حاشیې وایې نو خو اوس خو ته همدې ته دې کار وویلې دا جامې د دې دپاره زده کوې چې هدایه پرې زده کړې که یې دې دپاره زده کوې چې همدا دې مقصود وګرځول. جامې و منطق مو مقصود وګرځول چې مقصود مو وګرځول طالبانو اوس ته چې پکې لګیا یې بقې خو موقوف علیه دې واجب و، تفسیر واجب و، فقه واجب وه، دی موقوف علیه و موقوف علیه څوک وه. نو اوس کو طالبانو ته له موقوف علیه نه ووتلې دا دې څوک وګرځاو. نو اوس مرتبې هومره دې زده کړې ده یا دې نه ده زده کړې یا هغه بې کې زده کوې نه نورې خبرې کې راکړې. اوس ته چا ته لاړې؟ اباحت مرتبې ته لاړې طالبان، عین د اسراف د ګناه مرتبې ته لاړې. او په تا باندې په ټولنه کې پاتې څوک دي؟ حاجت کوم علم ته ډېر ده پاتې. نو شرافت علم په چا حاصله کېږي؟ په موضوع، په غایې، حاجت. فکر وکړئ په دې ټولنه کې انسانان یې کوم علم ته ډېر حاجت ته نه نحتر نه ته نحتر یو. تاسې خو طالبانو په دې فکر مه کوئ چې تناعت موږ داسې نه وایو. طالبانو عصري علومو ته تاسې انسانان وهڅوئ. دا معنی نه چې تاسې اوس لاټزتي پیلوټي تاسې نه زده کړئ. ټولنه ډېره غټه ټولنه ده. موږ به دین موږ خپله وجیبه کله ادا کړې مو ده. د دین متعلق چې کومې مسلې دي چې پرون مې درته ویلې اطفالو نابید تا ورته ویلې ټولنه کله دې ورته ویلې خبره نه یې تا چې خپله وظیفه راته دې خپله خل د تا یې وظیفه دا د انسانانو ته د علوم عصریه او د څوک هم فکر هم ورکړه. د تا یو ورور به طالب وي بل ورور به دې څوک به ډاکټر وي تقریبا. نو هغه ته داسې فکر یې ورکړه چې ډاکټره دماغ د تا یو سوال زه د انسانانو روحاني تداوي کوم ته جسماني تداوي کوم دواړه یو یو او د دواړو نیت به څوک. اوس موږ چې دلته دا سبق وایو طالبانو ورونو که موږ په دغه علم کې چې دا ما ورته یې وایي که په دې کې مو طالبانو نیت یې الله دپاره او بیا دیني علم سو بیا د دین خلک سولو که دین مو طالبانو پیتي چې بله ورځ ته خو نو وره خو غلم که نه او بیا به نو د وزیر معاونې وه بیا نو څوک سو بیا طالبان ته د نبي وارد نه شولې هلته هم داسې ده نیت باندې انسانانو فکرونه په خبرې باندې علم شرافت یې حاصله کېږي په چا حاصله کېږي؟ موضوع غایې په شدت الحاجت. نن شدت الحاجت وګورئ د منطقو هغه شی ده د منطقو غرض موضوع شی ده. کم تصورات و تصدیقات دا تصورات تصدیقات چې تر اوسه د ډرون فکر پکې رانه
تاسو خبر پوهیږئ طالبانو هغه چې تر اوسه پولا د بلاستیک توغندي فکر پکې رانغی دا تصورات کوم تصورات خپل به یې ومنئ طالبانو ورونو یو ورځ به راسي انشاءالله دا طالبانو دماغي طالبي په وخت کې که ما ته چا داسې ویلي وای تاسو اوس هم لږ ښه یې دی که ما ته چا ویلي وای چې منطق طالبانو ناروا دي قسم په الله په چاپو مې ویلو ځکه زه یم ډېر مین پاتې سوی یم طالبانو ډېر مینه مې ورسره کړې 2 کاله مې تنا تکمیله کړې طالبانو ظلم مې کړی د کاش کې مې کمپیوټر ویلی نن مې چې انګریزي زده وای طالبانو څومره لوی خیر به مې اسلامي امت ته نور هم ډېر رسېږي دا مې طالبانو چې تفسیر په انګریزي کړی وای یو کال څومره خوند یې کړی درس مې کړ طالبانو 4-5 کاله طالبانو درس هېڅ فایده یې ونه کړه هېڅ یې ونه کړه دا یوه دسیسه ده اسلام ته راوړل سره